د کابل ولایت د 14مې مالیاتي حوزې اړوند اصنافو سهم کرایه مالیه ورکوونکو ته د عامه پوهاوي سیمینار وړاندې شو. د 14مې مالیاتي حوزې اصنافو سهم کرایه مالیه ورکوونکو ته د عامه پوهاوي سیمینار د اطلاعاتو او عامه پوهاوي اهمیت د مالیاتو کارپو د یادې مالیاتي حوزې د کارکوونکو تر 300 ډیرو مالیه ورکوونکو په ګډون ترسره شو. د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تر تلاوت وروسته د اطلاعاتو او عامه پوهاوي آمریت د مالیاتو کارپو عباد الله درمان ګډونوالو ته د افغانستان د مالیاتي نظام په افغانستان کې د مالیاتو ډولونو، د مالیې اخیستلو پر پروسو، له مالیه ورکوونکو څخه د اخیستل شویو مالیاتو د مصرف د ځایونو او د هغوی د حقوقو او مکلفیتونو په اړه بشپړ معلومات وړاندې کړل. د 14مې مالیاتي حوزې امیر صبغت الله عمر د مالیاتي قوانینو او طرز العملونو څخه د پوهاوي لپاره دا ډول سیمینارونه اړین بولي او زیاتوي چې د مالیې د ورکړې له قانون څخه د خلکو د خبرېدو لپاره باید دا ډول سیمینارونه په راتلونکي کې هم ترسره شي. موږ په دې باندې خوشاله یو چې دغه قانون نور هم خلکو ته واضح شي، خلک د قانون مطابق خپل مالیه دولت ته پرداخت کا او د دې څخه هم آگاه شي چې د دوی دغه مالیه چیرته ځي او دولت په څه کې استعمالوي. نو موږ د دې نور هم خوشاله یو، الله پاک دې وکړي چې دغه مجالس پاینده کې نور هم پراخ شي او دغه خلک د مالیې د ورکړې د قانون څخه باخبر شي. د یاد سیمینار ګډونوال د عوایدو لوی ریاست له دې اقدام څخه مننه کوي. پر مالیاتي قوانینو د پوهېدو او د مالیاتو د تاخیر د مخنیوي په برخه کې دا ډول سیمینارونه مهم یادوي او په راتلونکي کې د لا ډیر پوهاوي لپاره د دې لړۍ د غځېدو غوښتونکي دي. امروز واقعا استفاده بسیار شایانی کردیم از آگاهی‌دهی بخش مالیاتی، بسیار مؤثر و ثمربخش بود. امیدوارم که وزارت مالیه و ریاست عواید همین سیمینارها را دائما برگزار شود تا مردم از این آگاهی‌دهی معلومات‌های کافی و وافی برداره و انشالله در پرداخت مالیه تأخیر و خلاف ورزی. سیمینار د هیواد د پرمختګ او ښه راتلونکي لپاره په دعا سره پای ته ورسېده.